سلامونه او نیکې هیلې. د خبرې دې ډالۍ دي هغه کسانو ته چې فکر کوي افغانستان او د افغانستان وګړي یوازې او یوازې کرکه او جګړه پیژني. که څه هم ګران افغانستان نړیوالو ته پخوا وختونو کې د یوه بد خوب په شان ورپېژندل شوی دی، خو ځینې داسې خوږې خبرې هم شته چې د نړۍ په سطحه د هغو هېوادونو په نوملړ کې افغانستان هم راتللی شي چېرته چې سوله او ژوند ارزښت لري. که چیرې موږ افغانستان د جنګ او کرکې پر ځای د سولې او مینې له دریڅې څخه وګورو نو پوه به شو چې دلته هم مینه شتون لري. دلته هم خلک د سولې او د ژوند په ارزښت پوهیږي. نن غواړم هغه 8 ځانګړتیاوې درسره شریکې کړم کوم چې افغانستان هم د مینه ناکو هېوادونو په قطار کې راوستلی شي. لومړی د دې پوښتنې پر ځای چې ولې ډیری افغانان بهر ملکونو ته ځي، دا پوښتنه له ځانه وکړو چې ولې دا دومره بدبختیو سره سره بیا هم ډیر افغانان په افغانستان کې ژوند کوي او خپلې خاورې او خپل هېواد ته د جنت خطاب کوي. هغوی وایي چې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، ما ته کشمیر دی د وطن شینکي باغونه. د افغانستان په سلو کې 88% نفوس هغه ځوانان او ماشومان جوړوي چې عمرونه یې له 25 کلونو نه لاندې دي او دا نفوس افغانستان د ځوانو هېوادونو په نوملړ کې راولي. یعنې د نړۍ په سطحه 5م ځوان هېواد بلل کیږي چې کولی شي خپلې راتلونکي ډېرې ښې وټاکي. دوهم، که څه هم افغانستان د جغرافیوي لحاظ نه یو کوچنی هېواد دی، خو فرهنګي، ژبنیز، مذهبي، قومي، نژادي، غذایي، پوښاکي، طبیعي مناظرو، ځنګلونو، حیواناتو او یوناني بوټو له لحاظه یو ډېر شتمن هېواد بلل کیږي. دریم، میلمه پالنه. د افغانانو میلمه پالنه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. افغانان خپل میلمه ته د خپل د کورنۍ غړي په شان نظر کوي او تل په مزهدارو او دودیزو خوړو قدر او عزت کوي. او دا کار د دې سبب شوی دی چې ډیر متلونه د میلمه پالنې په هکله ولري، لکه تور توتان تر تا قربان. څلورم، هېواد پالنه. که څه هم اختلافات له حد نه زیات دي، خو بیا هم افغانان په خپل خاوره او هېواد، مذهب او دین مین خلک دي. د پیړیو په تېرېدو سره هغوی تل خپل دښمنانو ته لا ماتی ځواب ورکړی دی. هغوی تل په خپل خاوره ننګ کوي او په خپل خاوره، هېواد او مذهب باندې ویاړي. د هغوی پیغلې تل داسې وایي: خدا خاونده ما یې تور او ډال کړې، په وطن جنګ دی ګلالی غزا ته ځینه. پنځم، د میرمنو ونډه په ټولنه کې. د تېرو وختونو برخلاف اوس افغاني میرمنې په اجتماعي، سیاسي، فرهنګي او نورو برخو کې له نارینه‌و سره برابره ونډه لري. د تحصیل او درس ښه موقع پر لاس ورغلې ده او د دې لارې دوی د خپلو شته حقوقو څخه ډېرې ښې خبرې دي. شپږم، ساده ژوند کول. افغانان ډېری ساده ژوند کوي او دا ساده ژوند له مینې او خوشحالیو څخه ډک وي. یو لوی توپیر یې له غربي نړۍ سره دا دی چې افغانان یو ځای ژوند کوي او لوی کورنۍ لري چې په دې کورنۍ کې مور، پلار، خویندې، وروڼه، کاکاګان او کله کله هم د کاکا زامن یو ځای ژوند کوي. افغانان تل پلترۍ وهي، هغوی په ځمکه خوب کوي او دا د دوی د سلامتیا لوی راز دی. کله چې دوی پر ځمکه څملي نو د وجود ټول هغه چارچونه چې د بدن لپاره مضر دي ورڅخه لرې کیږي. اووم، ډوډۍ ډوډۍ ډوډۍ. افغانان د خپل لاس له ډوډۍ سره روږدي دي. یو مشهور خواړه لري چې شوروا نومیږي او هغوی پکې ډوډۍ میدوي او ورسره بیا وچه ډوډۍ خوري. دا په ډاګه شوې ده چې د غنمو ډوډۍ د نړۍ تر ټولو خوږه ډوډۍ ده. اتم، د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې بې شمېره ثروت. د افغانستان 80% وګړي کرکیله کوي،
له دې لارې خپله نفقه پیدا کوي او په میوه‌جاتو کې د قندهار انار خپل ځانګړی شهرت لري. د معدنونو له لحاظه هم غني هیواد بلل کیږي. افغانستان د طلا، مس او لاجوردو ډیر لوی معدنونه لري. د یوې معلوماتي سروې له قوله د افغانستان معدنونه شاوخوا 3000 میلیارده ډالر تخمینی قیمت شوي دي. نو راځئ چې نړیوالو ته وښیو چې افغانستان ښکلی دی او هر افغان په سوله او په ژوند مین کس دی. نو وبه وایو تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان. سلامونه او نیکې هیلې.